یا ته ورپاسه یا مې مړوند پرېږده سالوره کوه جنګ له زما وطن مې ځي یا ته ورپاسه یا مې مړوند پرېږده سالوره کوه جنګ له زما وطن مې ځي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، موږ یو پیره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. موږ چې تاسو لپاره څه نوي څه ووایو، کوشش کوو انشاءالله تاسو خوشحاله اوسئ او تاسو خوشحاله کړو انشاءالله. یو روبۍ د هغې پسې بیا یو غزل غونته کې دی، نو تاسو ته په خدمت کې پیش کوو انشاءالله چې خوښ به م شي. په جهان کې چې په نور او سپوږمۍ بر دی نو ما نه زړه وړی د هغه مې دلبر دی، په ما نورې روجې منیسئ شیخانو ما بیګا جانان لیدلی دی اختر دی، د فراق په شپه مې دومره وجړلي نو لا تر اوسه مې ګریوان په اوښکو تر دی، خلکو چغې کړې نظام لیونی دی نو ما وینه د بړه بیرې قلندر دی. یا ته ورپاسه یا مې مړوند پرېږده سالوره کوه جنګ له زما وطن مې ځي یا ته ورپاسه یا مې مړوند پرېږده سالوره کوه جنګ له زما وطن مې ځي. او یا په غوږین کې پنجې کېده او سرخد غر کېږي یا زه ورځم مړوند مې پرېږده او سرخد غر کېږي یا زه ورځم مړوند مې پرېږده او سرخد غر کېږي. یا ته ورپاسه بیا به دا نه وی چې زلمی یم ستا پالنګ له زما وطن مې ځي یا ته ورپاسه یا مې مړوند پرېږده سالوره کوه جنګ له زما وطن مې ځي. او بیا به دا نه وی چې زه ځوان یم ګګرې واچوه او په مصرو پوی زه طالب جان یم ګګرې واچوه او په مصرو پوی زه طالب جان یم ګګرې واچوه. یا ته ورپاسه او زه پښتنه یم د دشمن د مورچې څنګ له زما وطن مې ځي یا ته ورپاسه یا مې مړوند پرېږده سالوره کوه جنګ له زما وطن مې ځي. ای صنمه چې راځي په لار د زلفو ماله راوړه خوشبویې د یار د زلفو نو دا احسان به دې منمه تر قیامته نن سبا کې مزه کنار د زلفو ستا هغه حسن او خیالونه څه شو ستا هغه حسن او خیالونه څه شو زما جړه او خدمتونه څه شو زما جړه او خدمتونه څه شو. تا چې به وخندل پناه به شولې تا چې به وخندل پناه به شولې او هغه مستی هغه وختونه څه شو زما جړه او خدمتونه څه شو ستا هغه حسن او خیالونه څه شو زما جړه او خدمتونه څه شو. نو کشکول د خیر به مې په لاسو کې و کشکول د خیر به مې په لاسو کې و کشکول د خیر به مې په لاسو کې و کشکول د خیر به مې په لاسو کې و د سپینې خولې رډ جوابونه څه شو زما جړه او خدمتونه څه شو ستا هغه حسن او خیالونه څه شو زما جړه او خدمتونه څه شو. دا خو یو وخت وي وخت ګله تیر شي دا خو یو وخت وي وخت ګله تیر شي دا خو یو وخت وي وخت ګله تیر شي دا خو یو وخت وي وخت ګله تیر شي. باچاهان څه شلو تختونه څه شو باچاهان څه شلو تختونه څه شو زما جړه او خدمتونه څه شو ستا هغه حسن او خیالونه څه شو ستا هغه حسن او خیالونه څه شو زما جړه او خدمتونه څه شو زما جړه او خدمتونه څه شو. امید لرم انشاءالله چې خوښ پې کوي ولې چې زمونږ ټول پښتانه وروڼه څوک کلي کې دي څوک مسافر دي څوک بهر دي لرې دي که د بر دي الله ټول خوشحاله ساتي. نو امید لرم انشاءالله چې خوښه به کړي او مخکې هم کوشش کوو چې ستاسو لپاره انشاءالله نوي نوي څه ووایو او یو میسج ورکول غواړم د خپلو پښتنو وروڼو ته
چې څومره زموږ پښتانه وروڼه دي نو مهرباني وکړئ چې د زندګۍ هېڅ بروسه نشته او ټول خپل منځ کې خپل رشتهدارانو سره ښه سلوک او مینه محبت پیدا کړئ. دا دنیا چې کوم ده او دا زندګي چې کوم ده ډېره زیاته پالي ده نو بیا به ارمان کوو. نو ډېره دعاګانو سره مې یاد ساتئ په لوی الله مو سپارمه د لوی الله په امان.